بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامات، نیکی له مې ومنئ، هیله منم چې روغ جوړ اوسئ. سهار وخت دی د یو څو هغه غریبو مزدورانو په لټه یم چې دوی هم په خپل ژوند کې د کار لپاره مشکلات ولري. هماغه مزدورکاران چې کوم مجبوره دي د کار په لټه ناست دي، هماغه پیدا کومه د هغې بابا کور ته یې وړم، کوم چې یو لاس یې معیوبه دی، مشر زوی نه لري، یو لورکۍ تقریبا څه وخت مخکې وفات شوله، اقتصادي مشکلات یې ډېر دي. یو چا ورته ځمکه ورکړې ده چې دې کې ته ځان ته واوسېږه، هغې کې مې یو کوټه دې ځان ته جوړه کړې چې هغه هم راټیټه شوې ده، ژمی را روان دی او د دغې بارانونو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه تېره شي، ځکه چې راټیټه شوې ده، نوره بیخي ختمه ده. دغه ځای نه ورته مزدور کاران وړو چې کوم خپل هم مجبوریت ولري، دوی ته هم دا کار یو زمینه وي او تر څنګ یې هغې لپاره باید موږ اوسپنې ویسو چې هغې ته دغه د لرګو چت لرې کړو. اول دغه اوسپنې واچوو، بیا یې په سر لرګي واچوو، بیا یې په سر تختې واچوو، ورځو. تاسې دغه کوټې وضعیت خپله لیدلی شئ. دا باید په ډېر اساسي ډول ورغول شي، ځکه چې بیا بارانونه راځي، ژمی وي، هره ورځ باران وي، دا مقاومت لري. تاسې دغه ځای نه ګورئ چې دا ښکته راغلی نسبت د دغه مخکې ځای نه. دغه دپاره باید اوسپنهیي ګاډرې وي، بیا د دې په سر دغه لرګي، بیا ورته نورې تختې باید راوړل شي چې تختې پرې واچول شي. توکل په خدای، توکل په خدای، ګورو چې څه کېږي او تر کوم ځای د خیره رسولی شو. دغه ګاډرو ته هم ضرورت دی، شروع کوو په کار د خیره چې وشو کولی چې جوړه شي زر د خیره. كده مني الهام صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الهام صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الهام صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الهام صلى الفجر ولفت مصر وحواليها الله. سلامونه مې ومنئ، هیله من یم چې ښه اوسئ. بالاخره د کوټې کوم چت چې و هغه په اوس خو تیاره ده، خو په سم طریقه باندې جوړ شو. اوس به د خیره دغه اوسپنې هم دي، دا قوي دي او خپل لرګي هم شول، په سر هم ورته نور لرګي واچول، تختې او بیا په سر هغه کوم خاوره چې اچول کېږي بیا د هغې په سر کاږل. کاکا اوس به د مشکل حل شوی وي انشاءالله، او ځکه اوس هغه د ژمي بارانونه را روان او مشکل دا و چې راونه لوېږي که نه، نو اوس به هغه د غورځېدو ویره کمه شوې. بالکل.
نو هغه د چا په پیسو چې شوي هغې ته دعا کوه ژوندی او اوسي، خدای زموږ او ستاسو ټولو څوک وسیله وکړي هغوی خدای دې خپله نور هم وله ورکړي، خدای دې آباد لري. امین که هغوی هغه دنیا ته خپله مسافر دي، خپله در په در دي، خپله مشکلات لري، دوی هغه خپل هغه هلته هم پیسې دومره په اسانه نه ګټل کېږي که نه. نو هغه چا چې دي هغې ته همیشه دعا کوئ. بلکل همیشه دعا وکړو خدای وله هغه دنیا وله ښایسته امین. کړي. خوشحاله اوسئ. ستاسو په اجازه خدای په امان. خدای په امان. خدای په امان. يا ربي ومن قلبي كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله.